سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغه جوړ وئ. زه یم ستاسو ورور، ستاسو ملګری امیر یوسفزی. ملګرو، زه نن غواړم چې تاسو ته تاریخ بیان کړم، خو ولې دا تاریخ زه غواړم چې د آډیو په شکل کې تاسو لپاره ریکارډ کړم. د آډیو په شکل کې زه ولې دا پودکاسټ، دا تاریخي پودکاسټ ولې بیانوم؟ ځکه چې که ویډیو هر څومره مزدار شي، فوټیج پکې واچولی شي، ښه جوړه شي، ښه ایډیټ شي، خو چې زیاتیږي سیوا کیږي نو د خلکو دلچسپي پکې کمیږي. او که آډیو هر څومره اوږدی خو د دې اوریدل آسان وي، او د دې د اوریدلو ډیره طریقه کار آسان طریقه کار دی. که چېرې تاسو غواړئ چې موږ څه زده کړه وکړو، یا څه تاریخي پودکاسټ واورو، یا تاریخي خبرې واورو، او که هغه تاسو د آډیو په شکل کې اوریدل غواړئ یا د ویډیو په شکل کې، نو د دې اسانه طریقه ده. که اوږده ولې نه وي، زمونږ خلک چې د 2-3 منټو نه کلیپ زیاتیږي نو زمونږ خلک پکې دلچسپي نه اخلي، بیا هغه نه اوري، بیا ځکه چې زمونږ را خلکو سره ټیم نه وي. د دې دپاره آسان طریقه کار دی. زه په خپله دا کار کوم. کله چې هم زه مشهور تاریخ پوهان اورم په سوشل میډیا یا په مخصوصو ویب سایټونو باندې، نو د هغې یو تاریخي لیکچر 4 غنټې 5 غنټې یو حصہ یو پارت، داسې تاریخ پوهان، داسې لیکوالان هم شته، داسې جرنالستان هم شته چې د هغې په یو موضوع باندې 80 غنټې خبرې دي، خو دغه ټولې 80 غنټې خبرې، دغه پودکاسټونه د هغې دغه موضوعګانې ما اورېدلې دي. تاسو به حیران شئ چې 80 غنټې پودکاسټ او 80 غنټې موضوع ته څنګه اوري. د دې لپاره زما سره آسان طریقه کار دی. فرض کا که چېرې تاسو ډرایوینګ کوئ، په ډرایوینګ باندې ګاډی چلوئ، نن سبا تاسو موبایل په خپل موټر کې کنیکټ کولی شئ. نو که چېرې تاسو په سفر باندې، نو د آډیو په شکل کې کولاو کوئ، څرنګه چې پخوا موږ ریډیو اورېدو هغسې، نو تاسو په هغه طریقه باندې د سفر په دوران کې لار به د باندې ملنډیږي، خبرې به مورئ. یو دغه طریقه کار دی. دویم طریقه کار دا دی که چېرې ستاسو سره وخت وي، نو تاسو یو پودکاسټ، یو تاریخي پودکاسټ د 20 منټو لپاره واورئ، په هغې ځای باندې بیا پاوز کړئ. که چېرې ستاسو سره وخت نه وي بیا، نو که بل وخت تاسو سره میلاو شو، بل وخت له په لاس راغی، نو تاسو بیا په بل وخت کې د هغې 20 منټو نه پس کوم چې تاسو اورېدلی، نو هغه تاسو اورېدلی شئ. بل که چېرې زه داسې تاریخي پودکاسټونه د ویډیو په شکل کې ریکارډ کړم، ریکارډینګ بس تاسو نه چې ډېره پیسې وخوري، ډېرې، ځکه چې زمونږ خلک چارج کوي موبایل ته، او زمونږ سره دومره وسایل نشته بیا په پاکستان او په افغانستان کې، نو خرچ پې ډېر راځي. نو تاسو داسې کولی شئ چې داسې آډیو پودکاسټ نو تاسو یې دغه نه اپلوډ کړئ، د یوټیوب نه ډاونلوډ یې کړئ په یوټیوب کې، او بل وخت تاسو بغیر انټرنیټ نه اورېدلی شئ. ملګرو، زه راځم چې نن زما موضوع څه ده. تاسو به نن په خبرونو کې اورېدلی وي، په سوشل میډیا به هم کتلی وي چې په روس کې، د روس په کازان ښار کې د بریکس اجلاس نن پیل شو، نن روان شو. وړاندې زه تاسو ته د بریکس په اړه باندې لنډ معلومات در کوم، بیا به زه تاریخي بیکګراونډ ته ځم. په دې تاریخي بیکګراونډ کې او بیا د مغربي تهذیب، د ویسټرن سیولایزیشن ذکر هم کېږي. کله چې د ویسټرن سیولایزیشن ذکر منګه کوو، نو په هغې کې به د هغې استعماریت هم راځي، په هغې کې به د هغې د امپراتورو، د هغې د کالونایزیشن خبره هم کېږي، او د هغې سره سره به بیا د هغې په فاینانشل سیستم، یعنې په مالیاتي سیستم باندې منګه خبرې کوو چې د هغې مالیاتي سیستم څنګه دی، د کومو مقاصدو لپاره غربي ملکونو، غربي اتحاد، استعماري قوتونو دغه فاینانشل سیستم د نورې دنیا په خلاف باندې استعمال کړی دی. نو زه به وړاندې هغې تاریخ ته ځم چې غربي استعماري قوتونو څرنګه خپل مالیاتي سیستم د نورې دنیا په خلاف باندې، د افریقې په خلاف، د لاتین امریکې او د مشرقي او جنوبي دنیا په خلاف باندې استعمال کوم. د دې لپاره ضروري ده چې زه لاړ شم ویسټرن سیولایزیشن ته، غربي تهذیب ته، چې د غربي تهذیب نه، د مغربي تهذیب نه شروع کړم، چې مغربي تهذیب څه شی و، د کله نه شروع شو او څرنګه د دنیا ته مخې ته راغی.
ملګرو کله چې انسانان تهذیب یافته شو، کله چې انسانانو هنر زده کو، علم زده کړو، زراعت زده کو، تجارت زده کړو، نو د انسان په دغه ترقۍ کې د ټولو نه لوی لاس د مصر د تهذیب بو، د عراق د دجله او د فرات تهذیب بو، او د امو او د اباسین تهذیب بو. دا هغه تهذیبونه وو چې دا په دنیا کې تر ټولو نه مالدار وو. د دې سره پای وخت کې ساينس هم مو 15-16 کال پخوا د دې سره پای وخت کې ساينس هم مو، د دې سره ټیکنالوژي ما ډیر زراعت د کرکلی په چلم پویدل او دی د قلم خاوندان هم مو. دا هغه قومونه چې دی ریاستي سټرکچر یعنی ریاستونه خپل جوړ کړو، خپل هیوادونه جوړ کړو او د ګورنمنت د حکومت یو زبردست نظام هغه جوړ کو او د هغه نظام د لارې به بیا هغه حکومتونه کول. په دغه زمانہ کې په یورپ کې نه د ریاست نوم مو، نه د سلطنت نوم مو او نه د ملک نوم مو، نه بادشاهت دلته، نه چرچ و نه کلیسا و، نه نور عبادت خانه وي او نه سیولایزیشن، نه تهذیب بو. په دغه زمانہ کې یورپ خلک د سکندینیویا نه راواله د یونان پورې په دغه زمانہ کې به خلک د یورپ خلک په غارونو کې ژوند کولو یا به ځنګلونو کې ژوند کولو، په وړو وړو ټرایبل سیستم کې په وړو وړو کورونو په شکل کې چې دی د خلکو ژوند کوو. دغه وړي وړي کورنۍ یا قبیلې دی په اکثر وخت کې یو بل سره جنګونه هم کول. دغه دور ته د یورپ د تیارو دور ویلی شي، ډارک ایج ورته ویلی شي. یورپین مورخین، یورپین تاریخ پوهان، تاریخدانان دغه دور ته، دغه زمانې ته او دغه خلکو د باربیرین وایي. باربیرین لفظ به تاسو په انګلیش کې اورېدلی یا باربروس، چې د دې لغوي معنی جوړیږي وحشي، وحشت. ځکه یورپین خلک، یورپین مورخین دغه خلکو ته دغه زمانې ته د باربیرین دور وایي، د باربیرین زمانه وایي، ځکه چې دلته تهذیب نه و. دلته یورپین ولس د یورپ خلک په ټرایبلیزم کې تقسیم مو، په قبیلوي سیستم کې تقسیم مو. دا هغه دور و چې عراق، مصر او د امو اباسین تهذیب، اریانا افغانستان، دا داسې و لکه نن دور چې ترقی یافته ملکونه والي لکه برطانیا، د یورپ هیوادونه، امریکا، جاپان، روس، چین، دا دغسې تهذیبونه. کله چې د عراق دغه تهذیبونه اخیری پای ته رسي، نو په دغه دور کې د ګریک خلک، د یونان خلک دی لږ ډیر تهذیب یافته شي. دی څنګه تهذیب یافته شي؟ یو دا دی چې ټریډ روټ سیوا شي، تجارت سیوا شي. د یونان خلک په د عراق پورې راتله، دلته به تجارت کو او هم د دغه عراق نه هغې فلسفه واغسته، هم د دغه عراق نه، د دغه لرغوني عراق نه هغې علم او تمدن واغسته او د هغې له برکته په یونان کې لوی لوی فلاسفران، سیاستدانان، فوجي کمانداران مخې ته راغلل. که چېرې موږ د عراق لرغونې فلسفه وګورو، نو په دغه وخت کې د نن نه 400 کاله پخوا ګلګمش چې د عراق و، دا په هغه زمانه کې شاعر مو، فلسفي مو او لوی ادیب و. همدغه فلسفه د ګلګمش غوندې د فلسفرانو فلسفه را انتقال کیږي بیا یونان ته. په یونان کې لوی لوی فلسفران پیدا کیږي لکه ارسطو، افلاطون، تجدیدي او داسې بلها نومونه. کله چې یونان ته علم راغی، دلته فن راغی، فنون رالو، نو دی د ژوند په هر فیلډ کې په هره شعبه کې دی ترقي وکړه، پرمختګ یې وکړو او د قبیلوي سیستم نه راووتل او خپل منظم آرمي، ملیټري، فوجیان جوړ کړو او ریاستي سټرکچر جوړ کړو. او کله چې یونانیان تهذیب یافته شو، کله چې یونانیانو اتحاد وکړو، کله چې هغې خپل سلطنت جوړ کړو، نو هغې لومړی ګزار د فارس په سلطنت باندې وکړو. د فارس هغه سلطنت د کوم بنیاد چې اریایانو یې ایښی، د کوم بنیاد چې سایرس بادشاه یې ایښی، ځکه چې په هغه زمانه کې یونانیانو ته د ایرانیانو نه ډېره غټه خطره وه او ایرانیان به راتله په یونانیانو باندې به حملې هم کولې. کله چې یونانیان طاقتور شو،
او دې طاقت مندو یونانیانو په ایران باندې حمله وکړه. په هغې لرغوني ایران کوم ته چې فارس ویلی شي اریانا، په هغې باندې حمله وکړه او هغه یې تباه برباد کو او یونانیانو په دنیا کې یو لویه امپراتوري قایمه کړه کوم ته چې د ګریک امپایر هم ویلی شي. د یونانیانو دغه دور 200-300 کاله خواوشه یا 400 کاله دا جاری و. هم په دغه وخت کې د روم خلکو طاقتمندو، د روم خلک تهذیب یافته شو، د تورې د قلم خاوندان شو، د فلسفې خاوندان شو او هغې هم د خپل امپراتورۍ د خپل سلطنت بنیاد کېښودلو او هم د هغه رومیانو د طاقت موندلو نه پس د یونان طاقت ختم کړی شو. که چېرې موږ په یوناني تاریخ باندې نظر واچوو نو د یوناني د سوونو کلونو د امپراتورۍ تاریخ، په دې تاریخ کې یوه ورځ داسې نه تېره شوې چې یونانیانو جګړه نه ده کړې. په دې تاریخ کې یوه ورځ داسې نه تېره شوې چې یونانیانو خون خرابه نه ده کړې. کله چې د یونانیانو دغه امپایر دغه امپراتوري ختمه شوه نو رومن امپایر یا رومن سلطنت مخې ته راغی. کله چې رومن سلطنت مخې ته راغی نو تاسو که چېرې نن دا نقشو وکتله د بحیرهډوم د میډیټرینین د ایټلي نه واخله داسې راځه د بلکان د ریاستونو په لار باندې یونان پورې، د یونان نه راځه د ترکي پورې، د ترکي نه راتېرېږه په شام سوریا، د شام سوریا نه د فلسطین په لار، د موجوده اسرائیل په لار او د مصر پورې، د تونس پورې، د الجزایر پورې او د شمالي مراکش پورې، د مراکو پورې. بیا د مراکو نه چې په دغه سمندر راتېر شي نو د سپین پورې دا ټول سرکل بشمول فرانس، جرمني، دا ټول رومن امپایر ونیولو. د رومن امپایر هم د سوونو کلونو تاریخ دی. په دغه سوونو کلونو کې یوه ورځ داسې نه تېره شوې چې رومن امپایر سلطنت روم یوه ورځ بیرې جګړې تېره کړې ده. په دغه سوونو کلونو تاریخ کې هغې د لکونو انسانانو حتی د خپلو یورپینو هم وینې وبهولې. د رومن امپایر او د ګریک امپایر بنیادونه ولاړ په خون خرابه باندې وو. دا لومړی یورپین سیولایزیشن و، لومړی یورپي تمدن و تهذیب و چې د هغې بنیادونه ولاړ په خون خرابه باندې وو. د رومن امپایر دغه شهنشاهت یا د هغې حکمراني دا په سلګونو کلونو را روانه وه چې په دغه منځ کې د سعودي عرب نه اسلام راوچتېږي او کله چې اسلامي امپراتورۍ څه وخت پس مخې ته رالې نو د هغې په لاس باندې د روم نه کوم پاتې امپایر و، بازنطاین هغې ته ویلی شي، بازنطیني ورته موږ وایو، چې د دې په قبضه کې موجوده ترکي، سوریا، مصر او فلسطین، اردن دغه علاقې وي. د یونانه پورې دغه علاقې اکثریتي علاقې د اسلامي امپراتورۍ په وخت کې ونیولی شوې او د هغې نه قبضه کړی شوې د هغه رومن امپایر نه. کله چې اسلامي امپراتوري منځته راغله نو رومن امپایر هم سر وخوړو. د رومن امپایر د ختمېدلو نه پس او د اسلامي امپراتورۍ په وجود کې د راتللو سلګونه کلونه پخوا یورپ ته چرچ انتقالیږي، کلیسا انتقالیږي او کلیسا زه به دا ووایم چې د اسلام د راتلو نه وړاندې روم ته را انتقال شوې وه، د منځني ختیځ نه، د میډل ایسټ نه. کله چې موجوده فلسطین د نن 2000 کاله پخوا د رومیانو په لاس کې و نو په دغه وخت کې عیسی علیه السلام پیدا کیږي او کله چې عیسی علیه السلام پیدا کیږي نو هغه یو نوی مذهب مخې ته راوړي، کوم ده چې کرسچیانټي نن موږ وایو. څه موده پس د روم شهنشاهان، د روم سلطنت، د هغې باچاهان، د هغې ملیټري کمانډران، د هغې سینیټران هغه کرسچیانټي، هغه عیسایت قبلوي او کله چې هغې عیسایت قبول کو نو هغه عیسایت روم ته راوړو، یورپ ته یې راوړو او څه موده پس هغې کلیسا، هغې مذهب د هغې په سیاست کې لوی ځای وموندلو، لوی مقام وموندلو. د دې نه مخکې د روم خپل مذهب و او کله چې کلیسا راغله نو په کلیسا کې په سیاست کې مذهب په بھرپور طریقې سره وردننه کړی شو او کله چې مذهب په سیاست کې وردننه کړی شو نو د یورپ دای وخت د روم دای وخت د سینیټران نه، د هغې د پارلمنټیرین چې پای وخت کې هغې درلودل، د هغې د لاس نه قدرت ووتلو، کلیسا ته منتقل شو. لکه څرنګه چې تاسو ته مو وویل بیا اسلامي امپراتورۍ منځته راځي او د روم هغه سلطنت ختموي. کله چې اسلامي امپراتورانو د منځني ختیځ نه د روم سلطنت ختم کړو
نو په یورپ کې پای وخت کې د روم سلطنت وو، دلته کې چرچ وو، دلته کلیسا وه. د روم سلطنت دړي وړي شو او د روم نواله د ایټلی نواله د موجوده ایټلی نه د جرمني د شماله پورې، د انګلستان د انګلند پورې، د فرانس پورې دلته کې بادشاهي قائم شوې او بادشاهت یا د پوجي کمانډرانو په لاس کې او یا د کلیسا په لاس کې او که چېرته به پوجي کمانډر بادشاه وو نو دغه سره به کلیسا هم ملګرې وه، یعنی مذهب او سیاست دواړه یو شی وو. په هغه زمانه کې د یورپ سیاست بغیر د مذهب نه، بغیر د کلیسا نه چلیدلو. کلیسا به د ولس په مال اسباب باندې भरपूर اختیار لرلو. د یورپ ولسونو، د یورپ خلکو باندې زمینداری کولې، کروندې کولې، هغې به مزدوري کولې، خپلې خوارۍ به یې کولې، کسب به یې کوه، خو ولې فایده به زیاتره کلیسا ته میلاوي ده او کلیسا به په هغې باندې سټیټ سټرکچر کوم چې ریاستي سیستم و نظام و هغه به چلولو. دغې نظام ته ویلی شي فیوډل سیستم. د یورپ خلک د دغې نه تنګ وو، ځکه چې د یورپ خلکو به کالو سر خوارۍ کولې، دهقانۍ به یې کولې او پیدا سیله به یې بل چاته میلاوېدله. د هغې په مالونو باندې کنټرول د هغې خلکو چا چې حکومت کولو د کلیسا او د هغې وخت د فوجي جرنیلانو د بادشاهانو. دا دور دا سلسله تقریبا په سوونو کلونو باندې په یورپ کې روانه وه. د 18مې پیړۍ د لومړي سر پورې دلته کې هم دغه نظام، دغه سیستم و. ولسونه د دې نه تنګ شو کله چې ولس راپاڅېد د دې په خلاف باندې جګړې منځته رالې، کورنۍ جګړې منځته رالې او په هغې کې په لکونو یورپین ووژلی شو، مړه شو. هم په دغه وخت کې د چرچ نه، د کلیسا نه هم آوازونه پورته کېدل چې موږ له په مذهب کې ریفارمیشن یعنی بدلون پکار دی، موږ له مذهب د سیاست نه جدا کول پکار دي. هم په دغه وخت کې په مسیحي مذهب کې، په کرسټیانټۍ کې یو بله فرقه منځته راځي، هغې ته ویلی شي پروټسټنټ، چې دا د جرمني نه پیل کېږي. د دې خالق مارټن لوتر په خپله د رومن کلیسا سره تعلق ساتلو، خو ولې چې کله یې بغاوت وکړو نو هغه یو خپله فرقه، یو خپله لار اختیار کړه، هغې ته ویلی شي پروټسټنټ. او هم د هغه سره د یورپ عام خلک، دهقانان، کسبګر، هنرمند، دا ټول ملګري شو چې یو داسې انقلاب په یورپ کې راولي چې د کلیسا د دغې جبر نه او د دغې استحصالي نظام نه خلاص شي. هم د هغې په وجه باندې، د هغې له کبله په یورپ کې کورنو جګړو زور واخیستلو. دغه جګړه پیل شوه په کال 1638 کې او جاری وه د کال 1648 پورې. په دې دوران کې په دې جګړه کې په میلیونو یورپین مړه. په جرمني کې په هر کور کې که چېرې 4 نفر وو، 4 ځوانان وو، نو 3 پکې سر بایلو. کله چې دا لویه خون خرابه وشوه په یورپ کې، په کروڑونو خلک مړ شو، نو اخر هغې اړ شوه کېناستل او فیصله یې دا وکړه چې یاره موږ خپل مسایل نور حل کوو. په مذهب کې ریفارمیشن، په مذهب کې تبدیلی مخې ته رالي. د کلیسا کردار، د کلیسا طاقت، پاور په ریاست کم کړی شو. او کله چې د کلیسا اختیار په ریاست باندې کم کړی شو نو سلطنتونو، دی وړو ملکونو لکه مثلا جرمني، ایټلی، خواوشا، استریا، هسبرګ امپایر، دا ټول بیلجیم، هنګري، د دې پورې چې کوم ریاستونو، کوم بادشاهت و، نو هغې لږه ډېره ترقي وموندله او د ترقۍ او د پرمختګ په لور باندې روان شو. د دغې جګړې نه پس یورپیانو دا فیصله وکړه چې موږ به د یو بل په ګورمنټ سیستم کې، په ریاستي نظام کې لاسوهنه نه کوو. موږ به جرمني ته نه وایو چې خپل فاینانشل سیستم داسې جوړ کا، او بیلجیم ته به هم نه وایو چې خپل فاینانشل سیستم داسې جوړ کا، زما د لاندې چلوه، د کلیسا د لاندې چلوه، مذهب پکې ور داخل کا. دغه اختیار د ګاونډي هیوادونو نه واخیستلی شو. او کله چې دا اختیار د ګاونډي هیوادونو نه په یورپ کې واخیستلی شو نو کورنۍ جګړې چې کومې په یورپ کې روانې وې نو هغې ته هم د پای ټکی کېښودلی شو او په یورپ کې خانه جنګۍ ختم شوې. کله چې په یورپ کې خانه جنګۍ ختم شوې نو یورپین د نورې دنیا پلټونکي د یورپ نه ووتل. سپینش خلک، هسپانوي خلک د شمالي امریکې په لور لاړل، پرتګیز د مشرقي دنیا او د لاتیني دنیا په اړخ باندې ووتل،
او برتانیا هم دغسې د شمالي امریکا حتی د مشرقه پورې دنیا ووتل او نوې نوې امپراتوري هلته کې قایمې کړې، نوې نوې جزیرې، نوې نوې هیوادونه هغې کشف کړه، دریافت یې کړه، ډسکور یې کړه. کولمبس شمالي امریکا ډسکور کړه، دریافت یې کړه. زه به وبخئ 3 لفظونه استعمالوم ځکه چې که کشف وایم شاید چې نور پښتانه پې نه پوهېږي، کوزي خوا پښتانه پې نه پوهېږي، او که دریافت وایم یا ډسکور وایم شاید چې د برې خوا پښتانه پې نه پوهېږي. نو زه غواړم چې داسې لفظونه زه 2 او 3 واري وکاروم او د نورو ژبو نه یې واخلم ځکه چې ستاسو د پوهنې لپاره، ستاسو د پوهې لپاره. کله چې یورپین د مشرقي او مغربي دنیا، د شمالي دنیا، د دنیا د هر ګوټ په لور ووتل، خپلې امپراتورۍ قایم کړي، د نورو قومونو نه یې ځمکې قبضه کړي، د نورو قومونو نه یې د نان یورپین، د غیر یورپینو خلکو نه یې هیوادونه قبضه کړه. نو کومه کلیسا چې هغې پرېښې وه هغه کلیساګانې د ځان سره هغلته ووړي، هغلته یې تبلیغات شروع کړه. کله چې هغلته تبلیغات شروع کړه نو خلک یې په مذهب راواړو او د هغې وسایل یې د مذهب د بیرغ د لاندې د مذهب د نامې شاته ولوټل، اچپای کړل. هغه قومونه خلک غلامان جوړ کړل او هم یې د هغې مالونه چپه کړل، هم یې ته ځمکې واخیستلې، هم یې پې حکمرانۍ قایمې کړې. د دغې نه وړاندې اسټرالیا چې په دنیا کې یو لویه غټه جزیره ده، ځان نه برازم هم دی. اسټرالیا د ابرجنل خلکو ملکو، کوم چې تور نسل خلک دی، د دې خلکو ډي ان اے دا وایي، د دې تاریخ په اړه باندې دا ویل کېږي چې دا د نن نه 40 یا 50,000 کاله پخوا د آیس ایج یعنې په واورین دور کې د مشرقي دنیا نه اسټرالیا ته منتقل شوي، هلته هجرت کړی.